د کرونا وایرس له امله نن محمد اشرف غني له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د جګړې ختمولو په اړه د ملګرو ملتونو سیمې د هیوادونو او د افغان ولس غوښتنه ومني او اوربند وکړي. ولسمشر غني دا غوښتنه په هغه مفصله اعلامیه کې کړې چې د هیواد د کرونا وایرس د روان وضعیت په اړه چهارشنبه ماښام خپره شوې. ولسمشر غني په دې اعلامیه کې ویلي حکومت به هڅه کوي چې بهرني مالي مرستې د کرونا وایرس پر ضد روان کمپاین کې ولګول شي. په اعلامیه کې راغلي چې کرونا وایرس داسې یو نړیواله وبا ده چې ان پرمختللي هیوادونه هم له ستونزو سره مخ کړي او ټینګار شوی چې افغان حکومت د وبا له پیله جدي ګڼلې وه. ولسمشر غني ویلي حکومت به له هغو کسانو سره مرسته کوي چې د کرونا وایرس په تړاو د لګېدلو محدودیتونو له کبله کار روزګار زیانمن شوي وي. نوموړی همداراز پر افغانانو غږ کړی چې په خپل چم ګاونډ کې پر بېوزله کسانو پام وکړي او د یوې مړۍ ډوډۍ مرسته ورسره وکړي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو او ګڼو خیریه بنسټونو هم د کرونا وایرس د روان بحران له کبله په افغانستان کې د بشري اوربند غوښتنه کړې وه. طالبانو که څه هم ویلي چې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د کرونا وایرس پر ضد یې اقدامات کړي، خو تر اوسه یې د سراسري اوربند غوښتنو ځواب نه دی ویلی. بلخو د افغانستان روغتیا وزارت د نن چهارشنبې په ورځ د اپریل 15مه په تېرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس 80 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د دې وزارت ویان وحید الله مایار وایي له 80 مثبتو پیښو یې په کابل کې 31، هرات کې 22، کندهار او غزني کې 3، وردګ، کونړ، ننګرهار او نیمروز کې 2 پیښې، فاریاب، روزګان او بغلان کې بیا یوه پیښه ثبت شوې ده. د نوموړي په ټکو تازه پیښو سره په ټول هیواد کې د دې وایرس د مثبتو پیښو شمېر 884 ته ورسېد، خو دا اندېښنې زیاتېږي چې ممکن په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر هغه زیات وي چې حکومت یې له خلکو سره شریکوي. خو له رسنیو داسې رپوټونه دي چې د کابل سروبي ولسوالۍ کې لسګونه کسان له دې ناروغۍ مړه شوي دي. د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکی ایمل صافی بي بي سي ته وویل په دې ولسوالۍ کې 15 تنه کرونا وایرس مړ کړي دي چې د ده په ټکو یوازې 7 تنه له روغتیا وزارت سره ثبت شوي. د سروبي ولسوال ګوهر خان بي بي سي ته وویل د دې ولسوالۍ 3 تنه په ننګرهار ولایت بستر او د کرونا پر وایرس اخته وو چې د ده په ټکو 2 یې مړه شوي او یو یې بیرته رغېدلی دی. نوموړی وایي یو میاشت کې 15 کسان مړه شوي، خو دا تر ډیره بوډا خلک وو او نورې ناروغۍ یې لرلې لکه د زړه یا شکر ناروغۍ. نوموړی وایي له کابل یو پلاوی ورغلی چې دلته د کرونا وایرس د درملنې مرکز جوړ کړي. د روغتیا وزارت وایي د ولسوالۍ ته یې پلاوی استولی چې معلومه کړي چې هلته د کرونا وایرس او که د بل څه له امله کسان مړه شوي دي. د دې وزارت ویاند ښاغلی ماهر وایي دغه پلاوي ته لارښوونه شوې چې سروبي کې په کرونا وایرس د اخته کسانو د درملنې ته 100 بسترې څنګه جوړه کړي. د نوموړي په خبره دې ځانګړې څانګې ته به نوي طبي پرسونل هم ولېږل شي. ښاغلی مایر زیاتوي د سروبي ولسوالۍ ګڼ شمېر میشتې سیمې پر میکروب ضد درملو ومینځل شي. له بلې خوا دې سره په ننګرهار کې له دې رنځه د مړو شویو شمېر 4 ته پورته شوی. په دې 2 کسانو کې یو د ننګرهار د سمرخیل ولسوالۍ او بل هم د کابل د سروبي ولسوالۍ دی. که ویډیو مو خوښه شوې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او ویډیو هم در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. مننه، ژوندي اوسئ.